السلام علیکم. امید لرم چې ښه به وئ، د ژوند په مزو کې به وئ. نو نن زه به د خیر سره کوټې ګلیډیټر ته پېښور کې یم. تقریبا چې یوه ورځ وشوله، شپه همدلته وکړله پېښور ته. نو زه به اوس کوټې ته نو چې ګاډي کې کېناستلو او روان شولو، ټکټ مکټ هر څه مو راواخیستلو. ګرمي هم پېښور کې ډېره زیاته وه، بېلازره چې ځو د کوټې نه کوټې ته به لاړ شو. هلته به چکر ولګوو، کوټه به هم انجوی کوو. نو تاسو سره ویلاګ تر اخره وګورئ. او چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره پریس کړئ او په هر باندې کلیک کړئ. نو نن به راسره تر د کوټې پورې ځئ او هغې پورې به تر ویلاګ راسره ګورئ. نو امید لرم چې خوښ به شي. نو زه به اوس کوټې ته نو چې په لار روان شو، موږ هم بس د بعضې ځای کې شاټونه راواخیستلو او کوم چې موږ ته ډېر ښکلي مزېدار ښکارېده. نو هغه ځایونو کې مو شاټونه راواخیستل او ځکه چې لار خو وګوره سفر خو ډېر زیات اوږد دی، چې ټول شاټونه رالې نو بیا هغه تقریبا 17 ګنټې سفر دی. او چې سهار وځو نو تقریبا چې بیا بل سهار له به رسي. نو موږ ته یو شاټ راواخیستلو. موسم هم ډېر زیات ښکلی و، ځکه چې کوټه خو ډېره زیاته یخ ده هغې طرف ته. موسم یخ و او پېښور خو هلته ګرمي وه، ډېره زیاته ګرمي وه. نو داسې موږ ته یو شاټ راواخیستلو. او کوټه کې موسم هم ډېر زیات مزېدار دی، یخ دی. نو موږ ته داسې یو شاټ راواخیستلو او یو شاټ به راسره تر اخره ګورئ. نو چې دې ځای کې هم موږ یو شاټ واخیستلو، دا ځای هم ډېر مزېدار و. نو بیا تقریبا شپه شوله، تقریبا ماښام ماخوستن اذانونه کول. نو د شپې موږ هم یو شاټ واخیستلو. موږ ویل شپه ده چې تاسو یې شریک کړو، تاسو بهر ته کتلی شئ چې هر څه تور دي، توره تیاره ده. موږ هم دلته ناست وو، ځکه چې برف کې ګاډي کې سور لایټ لګېدلی و، د هغې د وجې د ویډیو لکه داسې سره شانتې ده. نو دې ټایم کې ټول خلک ویده وو، بس بدقسمته یو زه وم چې هېښ وم، ما له خوب نه راتلو. زما سره چې په کوم سیټ باندې کوم ملګری ناست و، هغه هم ویده شوی و، په مخ یې رومیال ارتېله وه، ډاډه یې وهلې وه. نو چې دا کې بل شاټ موږ راواخیستلو، شپې تقریبا 3 بجې وې، خوب نه راتلو. سترګې مې سرې شوي وې، خوب راتلو، خو بهر کې دلته چې به تا سر کېښودو نو به یو څه ټکېدې، په سړ به سړي بیا درد راتلو. نو ډېر وجې ما خوب نه کړو، سترګې وغورې مې سم پړسېدلې دي، تاسو کتلی شئ. بې حده ډېر زیات خوب راغلو. زما سره کوم خوا کې ملګری و، هغه خو دومره ښه خوده و چې بې حده ډېر زیات و، په مخ یې څادر اړتېلی و. بل چې دا چې موږ به کله سیټ شاته واړو نو بیا به دغه دی، بیا به کس شاته نه به کس ویل یاره تاسو سیټ بېرته دغه کوئ. نو کې موږ بل شاټ واغوستو، تقریبا چې 15 بجې وې. ډېر زیات خوب راغلی و، په خوب کې مې اخیستی و. نو دا هم ډېر مزېدار شاټ مې اخیستی و، خوب بې حده ډېر زیات راغلی و. نو چې تاسو ویډیو کتلی شئ، ویډیو راسره تر اخره ګورئ. نو روان یو داسې. نو جي بلکل دا تاسو کتلی شئ چې موږ سهار لمانځه ته راکوشولو او رڼا خوره شوې وه. سهار لمانځه ته راکوشولو، سهار لمونځ هم کوو. نو لمونځ هم وکړو او بیا به موږ واپس بېرته ځو، روانېږو، سفر به چاره سو. نو که چې بیا بېرته واپس شولو، روان شو واپس د لمانځه نه پس ګاډي ته وختو، روان شو. تاسو کتلی شئ دې ټایم کې لږه لږه رڼا راغلې وه. جي تاسو کتلی شئ ویډیو. غرمه لږې پړق هم وه، خو بهر کې به یم زه شاټ پکې مونږ واخیستو. نو اوکې چې تاسو کتلی شئ چې اوس بې حده ډېر زیات غرمه راختې دي او کوټې کې اوس تقریبا چې مسلم باغ کوټه ده، په دې کې مونږ روان یو. نو جي کتلی شئ ویډیو.
نو اوکې چې دا هم مسلم باغ دی، ته کتلی شې چې دا خوبانۍ پکې ولاړې دي. خوبانۍ پکې بې حده ډېرې زیاتې وي مسلم باغ کې. نو هلته خوبانۍ خو بې حده ډېرې زیاتې. نو بس اوکې چې موږ خپل مقام ته راورسېدلو، کوم ټارګټ چې زموږ و. نو بارکې په مو خو سهار چای هم نه و څښلی. نو ما ویل راشم ناشته ورته وکړم، بیا به واپس بېرته لږ سفر راته پاتې دی، هغه به هم بیا جاري کومه. رالم هغه هوټل کې کېناستلم او چای مې ورته وویل یو سوپر ورسره هم راوړه ځکه چې وږی شوی یم. نو اوکې جي چای راورسېدلو او ښه مزېدار کویټه چای و، نو سوپر ورسره هم راورسېد. نو اوکې جي اوس په رکشه کې کېناستلو، زه چې